فرد نفوذی ملا عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشعابی طالبان دست کم 12 طالب را در ولسوالی ادرسکن هرات کشته و اما مهمات آنان را نیز با خود بردند. عبدالمنان نیازی با انتشار یک ویدیوی صوتی گفته در شبانه روز گذشته بر اثر عملیات‌ها و انفجارهایی که از سوی افراد تحت امرش در هرات، فرا و دیگر ولایت‌های کشور انجام دادند، نزدیک به 400 نفر از طالبان کشته شدند. او تاکید دارد در افغانستان حرکتی تحت نام حرکت صلح راه اندازی نموده که در این حرکت همه کسانی که به نفع کشورهای بیرونی و خلاف منافع مردم فعالیت میکنند آنان را بیرون خواهند برد. صمیم همدرد گزارش میدهد. افراد نفوذی ملا عبدالمنان نیازی یک گروه از طالبان را تیرباران کردند. ملا عبدالمنان نیازی میگوید این رویداد در ولسوالی ادرسکن هرات رخ داده که به شمول ملا ادریس مسئول نظامی طالبان در ولسوالی ادرسکن 12 تن از آنان را کشته و همه مهماتشان را نیز در دست افراد تحت امرش قرار گرفته است. ملا منان نیازی میگوید این عملیات به ابتکار مجاهدین او صورت گرفته و افراد کشته شده را مزدور کشورهای بیرونی عنوان میکند. دغه عملیات افغانستان اسلامي امارات شورا د مجاهدینو په ابتکار باندې د یو نفوذي مجاهد په واسطه باندې چې محمد اسماعیل نومیږي په حمزه باندې مشهوره دی. تخت رویي د ادرسکن ولسوالۍ د تخت رویي په علاقه کې د پاکستان او د ایران د مزدورانو خلاف او د قطر او د امریکا د مزدورانو خلاف ترسره شوی دی چې په نتیجه کې د 12 کسان ټول وژل شوي، ټول اسلحه وسره شپږ موټرسایکلان دا ټول غنیمت راوړل شوي دي. عبدالمنان نیازی با انتشار یک ویدیوی صوتی گفته در شبانه روز گذشته بر اثر عملیات‌ها و انفجارهایی که از سوی افراد تحت امرش در هرات، فرا و دیگر ولایت‌های کشور انجام دادند نزدیک به 400 نفر از طالبان را کشتند. او از طالبانی که به گفته خود مزدور کشورهای بیرونی هستند خواسته تا به نفع کشورهای بیرونی جنگ نکنند. برای شپه موږ تقریبا 400 کسه د 40 پټاو په نتیجه کې چې د افغانستان د هرات او د فراه ولایتو د مختلفو ولسوالیو په سطح باندې ترسره شوي دي. 400 کسه د دغه ایراني او پاکستاني مزدوران او د قطر د مزدوران خلک وژل شوي دي. هغه د ډېر وژنو علت دا دی چې د افغانستان ټول ملت، ټول وګړي چې په درو په دشتو په ولسوالیو کې د دغه مزدورانو د دغه موجودات توپکوالۍ څخه توپکیزم څخه ډېر په عذاب شوي دي. او تاکید دارد در افغانستان حرکت تحت نام حرکت صلح راه اندازی نموده که در این حرکت همه کسانی که به نفع کشورهای بیرونی و خلاف منافع مردم فعالیت می کنند آنان را از بین خواهد برد. او گفته تاکنون چندین گروه که در کشور از سوی کشورهای بیرونی راه اندازی شده آنان را مورد هدف قرار داده است. این حرکت صلح است. حرکت صلح است. هر کس که صلح نمیخواه، هر کس که به دستور یا به خوشنودی کشورهای همسایه کوشش میکنه در داخل افغانستان جنگ‌های غیر مشروع رو دوام بده، ما مخالف از او هستیم. حرکت 20,000 نیروی مسلح را در این ولایت‌ها ان شاء الله فعلا تشکیل دادیم و فعلا رو برای حرکت هستن. این جریان به تمامی ملت اعلان میکنه که مخالفت حرکت کسی نکنه. آمریکا رو اعلان میکنه، دولت افغانستان اعلان میکنه اگه مخالفت کردین این به ضررتون تمام میشه. اگرچه مقام‌های امنیتی در این مورد چیزی نگفته، اما از چند سال به این سو درگیری‌ها و مخالفت‌های زیاد میان دو گروه طالبان صورت گرفته است که تاکنون به دو طرف تلفات وارد شده است.